مثال صاحب یو غزل ده دوه درې یو شعرونه ویل چې دا نوي کتابونه ویل چې دا د ټوپک وخت نه دی قلم واخلئ دا د ټوپک وخت نه دی قلم واخلئ نور د دنیا غوندې قدم واخلئ دا د ټوپک وخت نه دی قلم واخلئ نور د دنیا غوندې قدم واخلئ اے پښتنو ډنګ کړئ مورچې نورا اے پښتنو ډنګ کړئ مورچې نورا خون چرته له خپلې ژوند نه سم واخلئ اے پښتنو ډنګ کړئ مورچې نورا خون چرته د خپلې ژوند نه سم واخلئ او دلګیر صاحب چې ستړي نه یې نوره د جنګونو نه ستړي نه یې نوره د جنګونو نه چرته خو کتاب په لاس کې هم واخلئ ستړي نه یې نوره د جنګونو نه چرته خو کتاب په لاس کې هم واخلئ او کومې خاورې بوی چې د بارودو ځي کومې خاورې بوی چې د بارودو ځي بس نور له دې خاورې غنم واخلئ برابري مننه کومې خاورې بوی چې د بارودو ځي بس نور له دې خاورې غنم واخلئ یو غزل ده چې څومره کمکل یم د شګو نه محل جوړوم څومره کمکل یم د شګو نه محل جوړوم بوټي د خړو بکوم ترېنه ځنګل جوړوم خوب مره ورشي ټوله شپه راټولوم لفظونه خوب مره ورشي ټوله شپه راټولوم لفظونه کله چې ستا په سپین رخسار باندې غزل جوړوم او اریان صاحب چې د مساویر ستا په تصویر پورې خواري ونه کړه د مساویر ستا په تصویر پورې خواري ونه کړه بل مساویر بچرته ګورم پرې بل جوړوم او بازار د ګرم د خایست پلاس مکلک ونیسا بازار د ګرم د خایست پلاس مکلک ونیسا کرانه ورک شو بیا به څوک د لارې مل جوړوم او درمن صاحب چې الله دې بیا اختر په خیر راولي ګرانه یاره الله دې بیا اختر په خیر راولي ګرانه یاره ګل به دې بیا په خپلو لاسو په منګول جوړوم برابري مننه الله دې بیا اختر په خیر راولي ګرانه یاره ګل به دې بیا په خپلو لاسو په منګول جوړوم او زما او ستا په مینه یاره لوی وړه خبر شول ایوب صاحب زما او ستا په مینه یاره لوی وړه خبر شول اوس به د مینې پټولو ته څه چل جوړوم او زما سفیانه زویا زا وختي وختي سبقتا زما سفیانه زویا زا وختي وختي سبقتا حیران مزدو یم خدانه باطل مهرباني چې زما سفیانه زویا زا وختي وختي سبقتا حیران مزدور یم خدانه باطل جوړو